پاکستان کې امنیتي ځواکونو پخوانی لومړی وزیر عمران خان نیولی دی. سلام او نیکې هیلې، ښه راغلاست زموږ فیسبوک پاڼې ته او یوټیوب چینل ته. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند وایي د امنیتي ځواکونو پخوانی لومړی وزیر عمران خان نیولی دی. دغه ګوند وکیلان او مشران ادعا کړې ده چې عمران خان د اسلام آباد کې د رینجرز ځواکونو لخوا نیول شوی دی. پولیس هم د عمران خان نیول تاکید کړي دي. د اسلام آباد پولیس وایي پلازمینه کې 144 بندې نافذ شوي او که څوک سرغړونه وکړي پر خلاف یې ګام اخیستل کیږي. تر اوسه دغه وضعیت نورماله ښودل شوی دی. د پی ټی ای یو مشر مستر جمشید د ویډیو یو پیغام کې ویلي دي چې عمران خان سره ډیر زور زیاتی روان دی. هغه وایي ماته معلومه نه ده چې دوی له عمران خان سره څه کړي دي. د تحریک انصاف ګوند لخوا یو خپاره شوی پیغام کې راغلی چې عمران خان د اسلام آباد لوړې محکمه کې د بایومټریک پر مهال نیول شوی دی. د بي بي سي شهزاد ملک وایي د عمران خان تر نیول کېدو وروسته د عالي محکمې احاطه کې احتجاجي مظاهرې روانې دي. هغوی هم د امنیتي ځواکونو لخوا ځینې وکیلانو سره د تاوتریخوالي یادونه کړې ده. د پولیسو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې دا خبرداری هم ورکړل شوې چې د عدالت پریکړې پر وړاندې د خنډ جوړونکو سره به قانوني چلند کوي. د اسلام آباد پولیسو ټینګار کړی دی چې عمران خان د سختو امنیتي تدابیرو سره په خوندي توګه اسلام آباد ته لیږدوي او په وینا یې قانون د ټولو لپاره یو برابر دی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې محکمې د فبروري په 28 مې د عمران خان ضمانت قبول نه کړه او ویل کېږي چې نوموړی بیا محکمې ته له ورتګ ډډه کړې. په عمران خان د حکومتي سوغاتونو د خرڅلاو او ګڼ نور تورونه دي. د محکمې له بیان سره سم نوموړی باید راتلونکي 9 مې تاریخ بیا محکمه کې حاضر شي او د دغې لپاره چې د عمران خان ورتګ یقیني کړل شي له پولیسانو څخه مرسته غوښتل شوې ده. هغوی همداراز خبرداری ورکوي چې د عمران خان نیول په حالت کې سخت خراب کړی دی. ورته مهال تحریک انصاف ګوند مشران بیړۍ ناسته رابلي. د دغه ګوند مرکزي غړي وایي چې ناسته به د خپل مشر عمران خان پر مشرۍ کوي او په وروستي ټول جریانونو ته به لازمې سلا مشوره کیږي. د چارو په وینا په دې غونډه کې د تحریک انصاف ګوند په راتلونکو ګامونو هم خبرې اترې وشي. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وئ. هیله ده چې زموږ صفحه لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو وکولای شئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وګورئ.